زه به بیانوم قرآن او حدیث. نو که یو مؤمن مسلمان وایي چې استاد جي مسله سخته ده، مسله سخته نه ده، زمونږ دماغ خراب دی. زما محترمو د رمضان المبارک میاشت او دا مقدس او مطهره میاشت د عبادت دپاره. که یو انسان وایي چې دا د لډو دپاره ده، نه دا د دې انسان د دماغو خرابي ده. که یو انسان دا وایي چې دا د ټورنمنټو دپاره ده، یو انسان دا وایي چې دا د تاش دپاره ده، یو مؤمن مسلمان وایي چې دا د لډو دپاره ده. د خدای انصاف داره، د رمضان المبارک دا میاشت خلک د خدای تعالی نه په سوالونو باندې غواړي. دا راته ووایه چې کوم مؤمن مسلمان په آخرت باندې نیت دی، اراده ده، آخرت ته نظر دی، دغه مؤمن مسلمان به لډو څه کوي، د لډو متعلق به سوچ هم ونه کړي. او که جنید بغدادي لډو کوله نو موږ به وایو زه هغه نیکۍ ډېرې ګټلې وې. که شمس التبریز صاحب زه کرکټ کو ټورنمنټ کو نو موږ وایو چې هغه به د ورځې په ورځ او په شپه کې به 1000 رکعاته نفل کول. نو زه خیر دی د ریفرشمنټ دپاره خیر دی که یو لوبه کو یو میچ یې کو نو څه خبره نه وه. زما محترمو موږ ته ګوره ډېر ګناهونه په سر باندې پراته دي. د دې ټولو ګناهونو د وینځلو دپاره خدای تعالی په 12مه میاشت باندې رمضان المبارک راوستی دی. اوس په دې کې مونږ وایو راځه په لډو کې تېره کا، په تاش کې تېره کا، روره په کرکټ کې تېره کا، روره په غیبت کې تېره کا، په ډبه باندې کښېنه راځه چې ګپ ولګو چې روژه م لنډه شي. نه، خدای تعالی دا د لنډوالي دپاره نه ده راوستی. حضرت علی المرتضی خو د مرګ په وخت کې جاړي. او څوک ته تپوس کوي ته خو شیر خدا یې، ته شیر خدا یې، ته جاړې، مرګ نه ویرېدې؟ وایي نه، هی ارمان افسوس. وایي په هغه وخت پسې جاړم چې د ګرمۍ اوږدې اوږدې ورځې به وې او ما به پکې روژه نیوله. د مؤمن مسلمان چې د یو پیالې په سر باندې دا روژه راګرځي، ایمان مې دا دی د یوې روژې یو پیالې باندې دا روژه نیول کېږي. مؤمن مسلمان یې په چل ول کې لنډی، دا د لنډولو روژه ده. او دا د عبادت میاشت، د عبادت موقع به ته به په لړو کې تېری. زما محترمونه چرم نه، دا مؤمن مسلمان دی، د استاد محترم تکینی او د لږ شانته چې کوم دی نو کلمه طیبه لا اله الا الله محمد رسول الله درسته کی په خپلو اعمالو باندې لږ ور نظر واچئ. وجه د هغې ده د رب لا یزال په دربار کې دا روژې خو زمونږ د خپل ذات دپاره دي، دا روژې د خپل آخرت دپاره دي، دا روژې د خپل قبر دپاره دي، دا روژې د خپل حشر نشر دپاره دي، دا روژې د تلې د میزان دپاره دي، دا روژې خو د پل صراط په پل باندې د بجلۍ د پړق په طور باندې دي. او دا روژه ظالمه ته لګیا یې په کرکټ کې تېری. دا لا څنګه مسلمان یې؟ نه، چرم نه، توبه طایب کېدل پکار دي. رب لا یزال ته د دې نه مخکې چې کومه ګناه وشوه یا الله تا ته مې توبه وي. او دا مه وایه چې ګنې استاد محترم لوی بزرګ راغلی. نه نه، لاول زه د اصلاح قابل یم، لاول د ټولو نه ړومبې زه د اصلاح لایق یم. پکار دا دی چې زه د خپل ځان اصلاح وکړم، پکار دا دی چې زه خپل ځان خدای تعالی ته متوجه کړم، خشوع کړم، مشرانو کینولې په داسې ځای باندې چې زما کار نصیحت دی. زه به ویم ښه خبره، زه به کوم نیکه خبره، زه به بیانوم قرآن او حدیث. نو که یو مؤمن مسلمان وایي چې استاد جي مسله سخته ده، مسله سخته نه ده، زمونږ دماغ خراب دی. مونږ د ډنډ چیندخان عادت شوی په ډنډ کې یو، مونږ ته نیکي کول، مونږ ته د خدای تعالی خبر اورېدل، مونږ ته صحیح مسله اورېدل، قرآن او حدیث اورېدل. قسم په خدای دا مونږ ته په ساه مرۍ چې کوم دی نو خفه کول